هر هغه مجلس چې په هغه کې ذکر انسان ونه کړي یعنې خپل رب انسان یاد نه کړي سبحان الله انسان ونه وایي الحمدلله استغفار درود همدارنګه یو آیات د قرآن کریم دغه مجلس نه چې انسان ولاړ سي مثال یې نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي داسې دی لکه یو انسان چې د یو مردارې د خوړلو څه ولاړ سي او د مجلس په ورځ د آخرت پر د انسان باندې د ارمان او د حسرت او د افسوس شي ولې به ارمان کوي سبب د ارمان به څه ولې به افسوس کوي انسان به په دې ډېر سخت پښیماني چې افسوس هغه مجلس څنګه له مانه ما تیر کې شی پکې ونه وایي هغه وخت څنګه له مانه بس تیر سو د هر مجلس په پای کې دا کلمه ویل که په دې مجلس کې د انسان څه بدۍ سوي هغه به الله پاک انسان ته وبخښي او که په دې مجلس کې انسان نیکۍ کړي پر هغه به الله پاک مهر ورته ولګوي کلمه دا ده د نبي کریم علیه السلام سنت هم د ویلې رسول الله به د هر مجلس په پای کې ویله سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله سانده زده کړئ